بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپرمسکال د سفر المظفر 14 نیټه ده چې د 1402 د وږي یا سمبولې د 2 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د استخباراتو د احکامو فرامینو او نظارت ریاست سرپرست معرفي کېدل. ولی محمد عادل د ولایت مقام د دفتر رئیس او بشري منابع او امیر د لوري معرفي سو. د یونیما دفتر د اړیکو عمومي مسؤل سره د مولانا حقانی لیدنه. دغه دفتر د رسنیو د ملاتړ په اړه د برنامو ډاډ ورکړ. او د پامیر کولا شرکت د لوري ترکیه او فرانسې ته د توکو صادرېدل. د $50,000 په ارزښت دغه شرکت توکي صادر کړي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د اسلامي امارت د احکامو او فرامینو د تعقیب او نظارت لوی ریاست د حکم پر بنسټ ولی محمد عادل د ملا همایون پر ځای د استخباراتو د احکامو فرامینو او نظارت ریاست سرپرست په توګه د هرات ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محمد طیب نجات او د ولایت مقام بشري منابع او امیر مولوي دستگیر الهام لخوا خپل همکارانو ته ورپېژندل سو. د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محمد طیب نجات په دغه غونډه کې وویل چې اسلامي نظام کې څوکۍ یوه امانت ده او باید د هغې څخه خلکو ته د ښه خدمت کولو لپاره ګټه واخیستل سي. بلخوا د هرات استخباراتو د احکامو او فرامینو د نظارت ریاست سرپرست ولی محمد عادل ژمنه وکړه چې تر خپله واسبه خلکو ته د چوپړونو وړاندې کولو لپاره هڅې وکړي. په لویدیځه حوزه کې د یونیما دفتر د عمومي اړیکو مسؤلې میرمن جودیا د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی سره په لیدنه کې د رسنیو څخه د ملاتړ په موخه د برنامو خبر ورکړ. میرمن جودیا وایي د دې نه مخکې څو رسنۍ د دوی د دفتر د لوري تمویلېدلې، خو دغه پروګرام د 2 کالو په موده کې درېدلی دی. په لویدیځه حوزه کې د یونیما دفتر د عمومي اړیکو مسؤلې وویل کله چې دغه برنامه پلی سي د رسنیو یو شمېر ستونزې به لرې سي. وروسته مولانا نعیم الحق حقانی د یاد دفتر د دې ملاتړ څخه قدرداني وکړه او ویل اسلامي امارت هم د رسنیو څخه د ملاتړ په هڅه کې دی. هغه ویل رسنۍ زموږ دپاره ارزښت لري او ټول امارتي مسؤلین د رسنیو ترڅنګ ولاړ دي. مولانا حقانی زیاته کړه یونیما کولی سي رښتینی پیغام د ټولنې څخه نړۍ ته انتقال کړي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا راز یادونه وکړه چې د اسلامي امارت مشرتابه د فرمان پر بنسټ هیڅ ارګان د رسنیو په چارو کې د مداخلې حق نه لري. د هرات امنیه قمندانۍ د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د یوه اندازه وسلو او مهماتو د راټولولو خبر ورکړی دی. د هغوی په وینا په دې تړاو یو شمېر کسان هم نیول سوي دي. د هرات ښاریان هم په هیواد کې د پوره امنیت د شتون څخه هرکلی کوي. نور حال په چمتو کړي رپورټ کې. د هرات امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ ضد مدیریت د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د یوه اندازه وسلو او مهماتو د راټولولو خبر ورکړی دی. د هغوی په وینا دغه اندازه وسلې د ښار د بېلابېلو برخو او ولسوالیو څخه راټولي او د هغوی په تړاو یو شمېر کسان نیول سوي دي. الحمدلله زموږ کشفي ارګانونه ټوله فعاله دي. نو په دې کې تقریبا موږ دغه 2 کسه محکمې ته ورکړي دي. نو چې دلته څوک یا سلا خرڅوي یا سلا فروشي کوي انشاءالله 100% کې موږ ملت ته اطمینان ورکوو چې خلک به موږ دلته نه پرېږدو. الحمدلله تعالی پیش از 1 ماه گذشته ما توانستیم به تعداد 22 میل سلاح مختلف النوع عبارت از کلاشینکوف، پیکا، درازنوف، تفنگچه توانستیم ما کشف کنیم و مهمات. د بل لوري د هرات امنیه قمندانۍ د جنایي مدیریت د لوري 170 تنه د موټرسایکل، موبایل او یو شمېر نورو توکو د غلا په تور نیول سوي دي. در 1 ماه گذشته با اثر زحمات و تکالیف زیاد پرسنل قماندانی امنیه ولایت هرات شامل حوزات و ولسوالیه و خود مدیریت مبارزه علیه جرایم جنایی و امنیت امنیت تعداد 172 تن و اضافه‌تر از آن از مجرمین دستگیر شده مرتبط قضای مختلفه که البته کوچک است. من جمله سرقت گوشی و تلفن و موتورسایکل و همچو اشیا و دوسیایشان محول ارګانهای عدلی شده است. د دې ټولو سره خلک د اوسني امنیت څخه خوښ دي
او د امنیتي مسولینو د زیار څخه قدردانی کوي. الحمدلله از اینکه امارت اسلامی بیامده در همه سرتاسر افغانستان را حاکم شدم، در هر شهرها و در هر ولسوالی در هر منطقه امنیت الحمدلله تامین و الحمدلله رفتار خوب مسئولین امارت با همراه مردم. دا ټول په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو 2 کالو کې د اسلامي امارت مجاهدینو د زیار په پایله کې بې ساري سرتاسري امنیت ټینګ شوی دی. د پامیر کولا شرکت تولیدي محصولات په 2 کانټینرونو کې د $50,000 په ارزښت د هرات څخه ترکیه او فرانسې هیوادونو ته صادر شوه. د دې شرکت مسؤلانو په وینا دوی کله ناکله د خپلو تولیداتو پلنډې اروپایي، امریکایي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادروي. دغه مسؤلانو دا راز د سوداګرۍ په برخه کې پانګوالو ته د اسلامي امارت مشرتابه د لوري د سهولتونو پر برابرېدو د ټینګار قدردانی کړې ده. بیا هم راپورټ د $50,000 امریکایي په ارزښت د پامیر کولا د لوري د محصولاتو 2 کانټینره ترکیه او فرانسې هیوادونو ته صادر شوه. دغه توکي شاوخوا 50 ټنه و چې پرون د افغانستان څخه یادو هیوادونو ته صادر شوه. خوشبختانه که در هیچ روزهای آخر که عبارت از روز پنجشنبه ما کانتینر به ترکیه بارگیری داشتیم و روز شنبه به فرانسه بارگیری داشتیم، 1 کانتینر برای فرانسه، ولی این کانتینرهای حول آخر ما نیست. فردا هم اگر خدا خواسته باشه ما به فرانسه بارگیری داریم، با همون شکل به ترکیه بارگیری داریم و یک تعداد دوستای دیگی ما هم با ما به تماس هستند و ما با اونا با تماسیم به یک سلسله کشورهای دیگی بر انشالله صادرات داریم. د دې شرکت مسؤلانو په وینا دوی د 2 کالو را پدې خوا دغه شرکت تولیدي محصولات د منځنۍ اسیا، امریکا او اروپایي هیوادونو ته صادروي. دغه مسؤلان دا راز وایي په هیواد کې د اسلامي امارت راتلو سره سم دوی په خپل هیواد کې پاتې سوي او د نظام تر سیوري لاندې خپل تولیداتو ته دوام ورکړي. پلان داریم که بیشتر از این بتانیم از پیداوار داخلی خود استفاده کنیم که بتانیم یک تعداد بیشتر اشاره کردم که یک تعداد جوانای دیگی بیشتر مصروف کار کنیم و انشالله شما شاهد از این خواهد بودین که حداقل در چند ماه آینده ما بسیار یک پروگرام کلان سرمایه گذاری رو دست داریم که اشتغال زایی کلان به وجود میاره انشالله اگه خدا خواست. دا پر اساس کې د اسلامي امارت مشرتابه تل ټینګار کړی دی چې په هیواد کې د اقتصاد او تجارت د پرمختګ لپاره اسانتیاوي برابرې کړې دي چې په هغوی کې د ګمرک، تعرفو راکمول، د امنیت ټینګښت او د پانګوالو او تاجرانو څخه ملاتړ شامل دی. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 2 تنه د نشهیي توکو او کا تابلیت د پلور په تور نیولې دي. د هرات امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو د څو عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه د نشهیي توکو او کا تابلیت د پلور په تور نیولې دي. دا کسان د هرات اړوندو سیمو څخه نیول شوي دي. د دې کسانو څخه یو اندازه نشهیي توکي او 4 کا تابلیتونه ترلاسه شوي دي. د کسانو دوسیې اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات شهر لمر 11 درجه 8 تیتای 18، غوریان لمر 11 درجه 8 تیتای شل، کراخ لمر 11 درجه 4 تیتای 12 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 8 تیتای 21. محترم لیدونکو دا وا خبرونه او اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکی. د استخباراتو د احکامو، فرامینو او نظارت ریاست سرپرست معرفي کېدل ولی محمد عادل د ولایت مقام د دفتر رئیس او بشري منابع او امیر د لوري معرفي سو. د یونیما دفتر د اړیکو عمومي مسؤل سره د مولانا حقانی لیدنه دغه دفتر د رسنیو د ملاتړ په اړه د برنامو ډاډ ورکړ. او د پامیر کولا شرکت د لوري ترکیه او فرانسې ته د توکو صادرېدل د $50,000 په ارزښت دغه شرکت توکي صادر کړي دي.
محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه تر بیا مو په لوی او بېښه کې خدای سپارم هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شبې ولرئ